کله ډېر هم احساس لرئ نو خو د سوشل میډیا په ریفرنس باندې هغه خلکو ته وایم چې څوک د دې ګاډو مالکان د چت د لاندې یو خو داسې خلک دي په چکدرې کې په تیملګره کې په اکوړي کې په ډېرو ځایونو کې داسې چې هغوی د کچه کورونه او کورونه سرونه غورځولي دي. سلامونه نیکې هیلې احترامات ملګرو، دا وخت ناست یم په خپل کور کې په تاڼه کې تقریبا 4مه ورځ ده چې مونږ ځانونه راغونډ کړي دي، خو بدبختانه چې غټه مسله جوړه شوې ده مونږ ته هغه د ګاډو د ترانسپورټ ته. پرون چې کوم دی ما ورسره خبره ختمه کړې وه، پرون سهار د بیګا پورې خبر لاړه، خو مونږ ویل خیر دی وبه شي. نن سهار شو، دا د غرمه مازدیګر ټایم شو، او د ګاډو چې کوم دی ډېره غټه ایشو ده. یو خو د سوشل میډیا په ریفرنس باندې هغه خلکو ته وایم چې څوک د دې ګاډو مالکان دي چې لږ د خپل ډېر ډرایورانو ته آواز ورکوي چې دا خلک بېوسه دي، په دې ټایم کې په دوی سخته ده. که لږ ډېر هم احساس لرئ نو کاینډلی مهرباني وکړئ دا ویډیو د هغې کسانو سره شیر کړئ، مالکانو سره چې څومره هم اډو والي. زموږ زیاتره ګاډي چې راځي هغه د پېښور نه راځي. دا کډې چې کوم دي زموږ خو بیا هم د کرایه کورونه دي، رینټ کورونه دي، د چت د لاندې یو خو داسې خلک دي په چکدرې کې، په تیملګره کې، په اکوړي کې، په ډېرو ځایونو کې داسې چې هغوی د کچه کورونه او کورونه سرونه غورځولي دي. هلته ورته حکومت وایي چې وځئ او بل طرف ته ګاډي نشته. نو چې څومره هم کتونکي کاینډلي دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې هغه خلکو ته دا میسج ورسي چې د خلکو ته تکلیف دی، حکومت هم په دې کې چې څه کولی شي خپل کردار ادا کړي. یوې کرایه نه زیاتې، بل چې کوم دی ګاډي نشته. نو چې څومره هم کتونکي کاینډلي دا ویډیو شیر کړئ تر څو هغه خلکو ته ورسیږي، او چې څومره هم زموږ په درد خفه کېدونکي خلک یې ستاسو ټول یو جهان مننه چې زموږ سره خپل درد یو شان ګڼئ، زموږ درد خپل درد ګڼئ. الله تعالی مراته تل ښاد آباد لره، ډېره مهرباني، ښاد آباد اوسئ.